بس الله مو دغه نسبت قائم او دائم وساتي. خدای دې کار اهل کارو ته وسپاري، نه اهل ته خدای نسپاري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دعام کړي وا چې وخت به داسې راشي چې خلق به مشري غواړي، اهل به نه. صحابه تپوس کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو چې هغه اهل نه دی او دای غواړي، نبی علیہ السلام وی دغه د قیامت علامه ده او زما امت به په دې فتنه کې هلاکی. منګه یو درخواست دی خلقو ته کو دی رونو ته چې يرونو مشري مغواړي، کچا در کولا نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شانتي قبول کړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنہ حکومت قبول کو، مشري قبول کړه، خو ګره یاد ساتي بغیر د مانځنه علاوه بنه راتللو، مانځله براتلو جمعه ته براغه منځ به وکړو بیا بغیر لاړو. تر دې مجبور شو چې ورځ راغی او منبر باندې صحابه کېنولو چې یا امیر المؤمنین بیعت شوه، صحابه در سره لاس در کړي، ته خبرم نه کې. نو درېدلو و یا خلقا تاسو دوکه شوي، ابوبکر صدیق د امارت قابل نو، دوکه شوي بیا په خپل فیصله نظر ثانی وکي. علی کرم الله وجهه پاسیدو او اعلان وکړو اے خلقا کوم فیصله چې مهاجرین او انصار او منګه کړه دا په بیعت د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه، دا صحیح او سالم فیصله ده، دا صحیح او سالم فیصله ده. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته مخ راواړو، یا علی په خپل خبره باندې کلک ولاړی و یا امیر المؤمنین والله ز په کلک ولاړم او دا زما وعده ده چې موږ بستانه اس کله شاته کیږو. نو یاد ساتئ ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وفات په شپه باندې درې خبرې کړي او هغه درته وسکوم. زوی ورته ویلي پلاره موږ ته خوشحاله ګورو، حال دا دی وخت ځن کدن کې خوشحاله نه ورته ویا بچوړیا بیګا مې خوب لیدلې دی، خوب کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را سره ملاقات شلو. ما په عاجزی درخواست وړاندې کو، ما ته وی ابوبکر صدیق استا روزه ده، ما ویل او زما روزه ده. ما ته ابوبکر صدیق وګوره دا مخامخ خلق چې ولاړ دي دا هغه عادلان خلق دی چې چا بے انصافي کړي نه دا، تا د عدل او انصاف حکومت کړي دی، تا د فتنو مقابله کړي دا. و ابوبکر صدیق روزه به ما سره ماته کی، ماته خوب کې ډېر عاجزۍ سره درخواست جمع کړلو، مور او پلار می در نه صدقه شا، ایا زما ایمان به الله تقبولی کنا. ما ته وی ابوبکر د زمکه په سر باندې که سجدي قبول دي نو الله تستا سجده قبول ده، ستا سجده الله ته قبول ده. نو معنا دا چې ستا عمل، ستا عبادت، ستا حکومت، ستا منصب الله ته قبول دی. ما درخواست کو محبوبا ما خدا سے کار نه دی کړي. ورته وی ابوبکر صدیق یو داسې عمل تا کړی دی چې ستانه وړاندې چا پس مکه باندې نه دی کړی. مور او پلار می در نه صدقه شکم یو عمل دی مال پته نشته دی. ورته وی یو بوډۍ زنانه وه هغه په سترګو باندې لږه معذوره وه، خپو باندې ډېره معذوره وه. تا 2 کاله یو میش داغی دو کور سپایی کړی دا، داغی په کور کې دی جارو والے دا، داغی کور لدی اوبر آوڑی دی، داغی دستا دو کور دو پارا سمر سپیانی کړی دی. الله رب العالمین کاغذ ما پټول امت باندې ورځ د قیامت تقسیم کی، الله پټول د جنت قابل وګرځي. داسې عمل نکړي ابو بکر. نو حکمران لا زمونږ وایو مونږ کورونه ما جارو کوي، زمونږ کورونه را برانوي، ما کورونه تاسو خپل پاک ساتي، مونږ نه سرګټ مونږ نو سکو چې بګي بشه پریوزي، کورونه خپل صفا ساتي، خود قوم خدمت صحیح وکي. اوس دا د الیکشن ورځ بیا راغله، استخاره نه بغیر چاته موټ ورنه کوي. زما ومنه استخاره، فقیر سړیم استخاره کوي چاله زکه دا د خپل تقدیر هغه تقسیم تکي
استخاره وکي چې کوم سړی اهل نه خدای زما د امانت هغه ته ورسوه اهل نه نه می ورکوه کدی خپلی کده پاټی دی کده ازادي که هر بلای خو استخاره پکار ده دا یو امانت دی امانت کې خیانت مکوئ نو من هر یو سړی نو زما درخواست دی امیدوارانو ټولو ته دا دی چې یا امیدوارانو د الله رب العزت سره کلک عزم وکئ چې ان شاء الله زما پورا په پورا باندې اول د خپل عقیدې خدمت کوم او بیا د دې خپل قوم چې د دوو کسانو مشرم که کونسلر دی که ناظم دی که نائب ناظم دی زما دغه علاقه ده د دې زه مسؤول مانه به الله تپوس کوي نو د خپل علاقې خدمت به ان شاء الله کوم او دا نه چې اوس کوڅه په کوڅه ګرځي او بیا اوټونه وګټي 15 ورځې دمه نه خېږي 15 ورځې کور نه راوځي او بیا په شپږمه چې راوځي ورګل موږ له خو څه میلاو نه دي تاسې دا سهل لاغسته نه اخلاق ادا کول پکاري زمنګ مټه کې شب قدر کې او خان الله دې وبخي هغه والد سم ډیر نیک سړیو هغه کې او چلو هغه ودرونو که پاس شم بس خدای دې توفیق را نصیب کړي چې تاسو خدمت وکم خو که نور یو خدمت هم نه مې ان شاء الله نو د مړي ژوندۍ خو به ته حاضر ما او یقینا تر اخیری پورې پلار به هم دا کردار او د ده به هم دا کردار نو حکومت دا ټول ضرورت چې ته پوره کولای شي الله رب العالمین دې زمونږ ضرورت پوره کړي الله دې دې ملک مستقبل روښانه کړي رب العالمین دې ښایسته حکمرانان او نیکان خلق زمونږ استاد مشران کې وایي آمین درود شریف اللهم صل وسلم علی النبی ان شاء الله والی سے بیمار دعا به تو غواړو خدای پاک دې روغ صحت نصیب کړي رب العالمین دې څومره بیماران دي الله جل جلاله دې په عمرونو کې برکتونه واچي راکړي ان شاء الله زمونږه ان شاء الله بالکل دا زمونږه د دعا مونږ به دعاګانې غواړو هر چاته به غواړو ان شاء الله دعا به غواړو ولې به نه غواړو بعضې تپوسونه مه کوئ الله مو خوشحاله بعضې تپوس چیټ باندې مه رالېږي د هغه جواب بیا د ځان ته غواړې در کوم به ان شاء الله ځکه زمونږ دا بیانات ټوله دنیا اوري نو مهرباني وکړئ داسې چیټ مه رالېږي 18 کراچی میں خدا یو مرګره د بدر کلی د غالبا د تبلیغ کې کال لته او بیا کراچی کې وفات شوه الله رب العزت اعلی درجه نصیب کړو غټه خبر ادا ده چې سړی د کور نه د الله د دین د پاره او زدنه لوی فضیلت بل کم زیاده او بیا د الله په لار کې سړی ته مرګ راشي دنه لوی فضیلت کم زیاده او بیا د قبر نه خوشبوئی روانه الله دې زمونږ استاد په حال او رحم کې دا خو د فتنو دور دی مونږ خو د دنیا په سمندر کې لاو شویو الله دې مونږ له د دین فکر را نصیب کړي الله دې اعلی درجه نصیب کړي هر مرګره وفات شوه د رزق حلال د پاره خو وظیفه ده حسبنا الله ونعم الوکیل دا او دغه چې څومره درته یاد وي مرګرو سره د دې ذکر هم کوي حسبنا الله ونعم الوکیل دا وظیفه کوي ډیره ډیره ارمان ز پسې کیدل خدای پاک به د قرض نم خلاصي او دویم به ان شاء الله د رزق حلال خدای پاک به دروازې ته کولاوي او بل خبره ده چې او بل مرګري درخواست کړي هغه دعا غوښته دا غي تم دعا وغواړي رب العالمین دې مدرسې خادم دې خدمت کوي الله جل جلاله دې ټول مرګرو پریشانی ختم کې دعا وکي الله څومره مرګرو چټونه را لګلو دا بعضې مسلې چا چې لیکلي درخواست ورته کوم داسې مسلې ما ته مه لیکئ زه عالم نه یم کمزور انسان یم انتهایی کمزور یم بهرحال زما نه چې د چا باره کې تپوس کوي زه ګوره هغه سینوړی سړی یم چې زما په چشمو کې هر څه ښه راځي بد نه راځي نو خپله سړي ته ځان معلومي د خدای ګناهګار یم ستا عیب به څه لټوم چې تا کې دا عیب دی او دا عیب دی ټول ښه الله دې مونږ ټول نیکان کړي خدای دې د علماو منځ کې اتفاق اتحاد راولي او خدای پاک دې مونږ بعضې وخت کې چې جلال کې راځو ګورې هغه شان د نبي علیه السلام کې زه به د چا پروا نه ساتم نور باقي دا بعضې مسایل د دې خپلو علماو منځ کې او علماو ته مې دا درخواست چې علماو خیر دی د خدای د رضا دپاره زما دې خبرې ته فورا جواب مه راکوئ خو هره خبره نیټ ته ورکول نه
پکار دین نفرت جوړیږي د یو بل سره زد او عناد جوړیږي خدای زمونږ په منځ کې مینه راولي محبت راولي علما د علماو په خیر کې استعمال کی قلم زمونږ د بل عالم د بل مسلمان په خیر کې استعمال کی الله څومره مرګري چې راغلي خدای د جمعې منزل راغلي خطبه ته راغلي الله دواړه جهان خسته کی دعاو کې څومره بیماران دي د خاتونو کې چا دعا او درخواست کړي الله د ټولو شری حاجتونه پوره کی بار ملکونه مسافر دعاګانې غوښتي الله د ټولو دعاګانې قبول او منظور کی ابو محذوره رضی الله عنه واقعا پات شو ان شاء الله روانه جمعې ته به وکم ان شاء الله او هغه مرګرو سره چې ما وعده کړی دا نو زه تقریبا د لساتو ورځو کې د بیاناتو نه ما درخواست کوم دا ټول مرګري دي په دې سیس باندې و چلے په دې نیټ دنیا باندې چې مولوی صاحب له تکلیف دی او سینه کې مې زخم دی مال تکلیف دی نو سوال درته کوم ورونو چې بیان تلار شم 3 غنټه 4 غنټه گاډي کې مزل بیا الته بیان نو سوال کوم الله ستو ورځ ماته دم راکړي الله دې تاسو نه خپه کوي رب العالمین دې ټول مرګرو بیانات خیر او عافیت سره تورسي ټول جلسې دې الله قبول کړي پرون چې کوم جلسې پاتې بل ورځ پاتې شوې دي الله دا غوي خدایا هغه زمونږ چې کوم کمې راغله خدای په خپل فضل ورته پوره کړي او د مدرسو د غیب او امداد او فرمای رب العالمین خدای سمره زموږ مشران وفات شوي قبرونه منور معطر کړي الله د ټول د رزق حلال دروازې کولاو کړي اخلاص سره دعا وکړي خدایا ګرانی ډیره حد ته ورسېدل او روانه ده غریب خلک دار چا دی اړي شپک سوا ملاویږي نه نو یا الله بس د خلکو په حال ورحمېږي یا الله موږ منو ربا دا زموږ عمل دی ایس ربا ته په من کلم تنگ سي تعالی خپل بندگان ګران دي ربا سمره د تګران دي د او یو میندو مینه چې راجم شي ستا په خپل بند دینم زیته مینه ده خو یا الله سچ دي من کړی دي خدای زمونږ عفو فرمای او رب العالمین خدای حکمرانانو کې عدل راولي انصاف پکې راولي خدای امدادي منګه سکو خو عادلانه کې انصاف والای کې الله دا ګرانې نه ختم کې د دوی دا کم غټي خرچي دغه خدای کم کې زکه دوی خرچي کم کړي ان شاء الله فایده به مونږ ترا اور رب العالمین زمون د ټولو پریشانې ختم کې مسلمانانو کې اتفاق اتحاد راولي څومره اسلامي ملکونه د خپلو کې یو کې الله زمون د مسلمانانو اختلافات په اتفاق اتحاد باندې بدل کې رب العالمین څومره مرګري الله زمون د بیانات اوري بار ملکونو کې اندرون زمونږ زنانه دي میندې خويندې الله زمون رونه مشران بیگان الله د دوه جهانو په خوشحالي خسته کې اخر وخت کې مدا کلمه نصیب کې چې لا اله الا الله